الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا بل صورت ده، صورت وای زلزال مدنی صورت ده. مصحف سره 9 نوی، نزول سره 3 نوی. نازل ده سره صورت نساء. مخکې جزاء د اشقیا او د سعدا او ذکر شو. نو گویا کې دلته وایا سائل ته پوسو کو چې ای وخت نو کو ذالک دا سزا به کلی. الله پاک دلته چې کوم نیغه بیان دغه وخت ذکر کړي چې هغه وخت څه شری اذا زلزلت الارض زلزالها. دغه وخت د سزا نه موضوع صورت بیان د حول د قیامت. د قیامت د راتلل چې دا ډیر زیات hebat او سختی لري او تقسیم د خلکو په دغه ورځ باندې او د ابتدا د قیامت او ظهور د تایید د خلکو د اعمالو دا په قیامت کې کیږي. دا تخویف اخروی دی ښا اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله وخوځيږي د ازمکه زلزالها په خوځېدلو سره وجلقيږي واخرجت الارض او باسي چې کوم نه د ازمکه اسقالها اسقال جمع د ثقل مراد نه د پاین دي مړی دي هغه خزاني دي چې دنه بګي سدي. وقال انسان ما لها او وی بجې کوي انسان په ځمنه کافر کې ما لها سری دی لرا یوم ین بدغ ورځ باندې تحدث اخبارها چې بیانې بجې کوم دي اخبار خبره پوښي دا بیان د شهادت دی ښا وایي به خبره د دې معنا دا نه چې د ازمکه نه ده دی به خبر ورکړي بما عمل عليها من خير وشر. د ازمکه به خپل گواہی کوي وای چې دی پلانی سړی په ما باندې دا عمل کړي دا ګناه کړي دا دی سړی په ما باندې دا سجدي نه کوي دا عبادت کړي دا دی وای نو تاسو ما ویلي چې جمعه کې په یو ځای باندې منځونه مکوئ ښا ټول جمعه کې سجدي ولګوي چې دا ټول زینه به تاسو گواہی کوي چې دلته سجده الته سجده دلته. بعض شیخان چې کنه دا بی علم دي ځان ته یو ځای مختص کړي بس په دغه یو ځای سجدي لګای نو هو یو خبره شته چې اول سب کې ثواب ډیر دی بل چې کوم دی د مولا سره متصل دې زوځل د کې ثواب ډیر دی ځکه چې رحمت نازلېږي نو اول د امام په سر راځي رحمتونه چې د اسمان ناراضي کنه نو اول په امام باندې نازلېږي بیا د امام نو د دې متصل چې څوک ولر له باغی بیا خې طرف بیا غز بیا خې بیا غز په دې طریقه باندې اول سب کې کوشش کوي ښا. بعضی خلک چې کوم دی د اول سب د قدر نه دي خبر راشي اول ګډ کې ناشتي روستا دسې په دې ترجمه کې مخکې کې ناستو کې کې دې ثواب دی ځکه دې کې توجه ډېرې مسله دار په آداب د تعلیم کې چې د استاد ته مخامخ کېنی چې مخامخ کېنی دا د علم د تعلیم دا یو تار دی نه دا تار چې کنه یو سینه بل ته انتقالیږي دې کې توجه برابر یاغه دغه القاء کیږي. تاسو چې کوم دې د ستنې شاته کېږي چې څوک ویني نه او نه باد څوک ویني دا د ناپوهي خبرې دي ټولې ښا څه پوه شئ ها. وقال انسان ما لها يوم تعذ اخبارها بان ربك اوحى الله پاک د امر کړی چې وهایا خبرې کوا یوم این بدغ باندې یسر الناس را په واپس کیږي وروځي به خلق اشتاتن جماعتونه مختلفو ډلې جنت ته دی او اعمال دې باندې ویني جزاء د اعمال خپلو ومن يعمل مثقال ذره چې عمل کوي په مقدار دی یو ذری په مقدار د غسپین سرو میګانو یا هغه د وری دانی خیر د خیر يرهو به ثواب د یوم يعمل چې عمل کوي مثقال ذره شر يرهو جزاء به ویني تلک به تلک ها. دبل صورت وی عادیات مکی صورت مصحف صلی الله علیه وسلم نزول صلی الله علیه وسلم نازل له صورت عصرنا مخکې بیان د وخت د مجازات او په دې کې بیان د اشخاص او د مجازات ذکر کوي چې دته الله پاک جزا ورکړي. موضوع د صورت بیان د مرض او بیان د سبب او بیان د علاج د مرض چې کوم سره بیمار وي نو علاج قرآن کې شته. والعادیات ضبحا فالموريات قدحا دا تخفیف اخروی دی او شکایت دی. الله والعادیات ضبحا زما دي قسم په غسونو باندې والعادیات ضبحا زما دي قسم په غسونو باندې چې هغه منډي وهي ویا او باقي ششنیږي وای ضبحا تذبح ذبحا تسوت واجوابها چې आवाज وباسي د خپل خېټو داسې ششنیږي ښا
چې ته د اس منډه لیدلې چې کله دا منډه وي او بیا ودرېږي ښه زما د قسم په هغه سونو باندې چې هغه منډې وي په میدان جنگ کې او باقي د هغې د خولو نه چې اواز راوځي او فالموریات قد ازما د قسم په هغه سونو باندې چې اور باندې څنګهنیزو خپلو نه د خپې سره چې کوم کاڼې ولګي ښه داسې اور وکړي او فالمغیرات صبح ازما د قسم په هغه سونو باندې چې هغه لوټ مار کوونکي په دشمن باندې په وخت د سبا کې پخوا چې کوم دی جنګي وسایل چې دا سونه اوس وخت خو چې کوم دی خدای پاک مونږ تاسو له موټرې راکړي دي پخوا کې نه موټر سایکلې وي اوس به ټیمګونه الله پاسل نبی نه قاو چته په دې باندې ګردونه د خپل نه کې منډي وباسي او وروسته ګردونه کې ځان پټ کی په وسط نبی جمع به داخلي کې چې کوم دی په دې سره په دې هغه من د دشمن کې ان الانسان جواب قسم نه الله په تاکید انسان چې کوم دی وای ربي د خپل رب د پاره لکنو ډیر ناشکر دی دلته الله پاک په دې سونو ورې په دې صفاتو په دې منډه تل باندې قسم خوري دې قسم د استشهاد د پاره وای شمس الحق افغاني رحمه الله په خپل کتاب علوم القرآن کې دې کې نکته ذکر کړی ده وای عام طور چې کوم دی دا ټول دنیا مخلوق الله انسان نه پیدا کړی دی انسان الله د ځان لپاره پیدا کړی دی اوس کې یو سړی داسې کار کوي چې د مخلوق عبادت کوي وې دې مثال داسې دی لکه یو سړی ته سور راشي په اس باندې ته چې کوم دی اس ته وایي خپلاونه کې دي چرګان سر کړي وخت ته کې دي او دې مالک نه دی صاحب ته وایي وړنه د بوسو کې دا مناسب ده وای نه ده دلته الله پاک کوئی اے انسان دغه اس دی چې مالک ولکشن ته خوراک ور کوي وانډه ور کوي او باقي دغه په میدان جنگ کې منډي وباسي کله هم دی اس مخ روان نه چې زه نور جهاد نه کوم نور جنگ نه کوم نظم چیرته به اس مخ نه راولي که تاسو خیر دا سونه به تاسو دلی په خپل باندې کله کله وال کوي کله کله به دي سرم سړی وਹੀ دشمن خو کار کوي خطا زیاته رسي الله انسان ته وایي انسان وانډه زدر کوم پیدا کړي مې خوراک زدر کوم او ته ولې ناشکر کې ته ولې د خپل رب شکر نه ادا کې یقیني انسان ناشکر دی الله وی د اسما ستاته به کړي دي د لږ خوراک د وجه نه ګوره د مالک سونه تابعداري کوي اطاعت پکې سونه دی او تا کې څومره دی د دې لپاره الله پاک ودی باندې څه قسم خوري چې ګوره په دې باندې د اس گواه دي د منډي گواه دي د راځي کوم دی وایا منډي او د محنت د تو ګوره سونه تابع دي او ان الانسان لرب لکنود الله انسان چې کوم دی په ځمند کافر کې ډیر زیات ناشکر دی وربسي وانه على رب ذلك لشهيد او دغه الله پاک کې دی الله ذلك په دغه ناشکرې د باندې گواه دی او عالم دی یا د انسان په خپل په دی باندې گواه دی چې ناشکرې ما وانه او د انسان لحب الخير محبت د مال پر الله شدید حرسمند دی مال ډیر خوخي افلا يعلم اذا نه خبر ذاب بوزه کې دا پورته کړی شي کله پورته په قبرونو کې دي طول براوزی وحصل ما فی الصدور او ظاهر بشي هغه عقاید چې هغه د خلکو په سینو کې دي پته ولګي ان ربهم یقینا دې بدی باندې بدور له خبير خبردار عالم دې نو پایجاز لهم ويحاسبهم جزاءهم ورکی والله بدی صدقه موافق حساب کوي دا بل سورۃ قاریعه د سورۃ مخلاص کوه سیده دې سورۃ وپرید څنګه کې خو نه کنه دا خو هغه چمشي خلک دي کوم چې ناستي دا خو د غلبیل نه وتی خلک د بولې تنګي اتنګېدو ولا تلې دختېدلې دي دې دا کنه اوس خو نه تنګي دا بخلاص کوم ځکه سبب یا ختم ته بزن جوړ نو دا سورۃ القارعه مکی سورۃ د مصحف سره یو نمبر دا نزول په لحاظ سره درشتم نمبر سورۃ د نازل رسول سورۃ القریش نه مناسبت او ربط د دې مخکې صدا او مخکې ذکر د قیامتو په دې کې الله پاک تفصیل د قیامت کوي بس موضوع دې صورت انتها د واقعاتو د قیامت او ابتدا چې ابتدا کې بس انتها کې بس القارعه مل قارعه القارعه دا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی دې ته قارعه څه کوي چې دا هم خلک چې کوم نه ټنګي چې کله یو سړی لاړ چې کولال ته چې مال لوخه راکا ګلاس راکا کټوي راکا بل شي راکا نو دې چې راوخی دا سی وټنګي دې आवाज نه پته لګي چې دې روغ دی او د کې چاودونه است خراب دی دا قیامت مال ته قیامت کې داخله سګي ټنګي کرا جید بیکاره خب کې معلوم وي خوش دې ته قیامت قاریه کوي
الله وی القارعه ورځ د قیامت چې کوم ده مل قارعه صد وای شان د قیامت یقرأ القلوب دا چې کوم دی وای دا زونه د خلکو چې کوم دی ټنګي خا په پوي باندې ګوره ځان تیار کا ګوره قیامت را روان دی الله فرمایو ماذا کمل قال څه خبر کې تعالی سره قیامت یوم وای بدغ یکون الناس یب داخل کل فراش المبثوث دا به وی چې کوم دی په شان د چا باندې دا هغه وایا ملخانو باندې چې هغه پونګلو وهون کوي پراش اصل کې ویل کېږي هغه د ملخانو واړه واړه بچو ته كغوغاء الجراد المنشورة پوشی دا بوی دا ټول خلق کل فراش المبثوث پشان چې کوم دی دا هغه ملخانو پراګندو باندې د ملخانو د بچو چې دا ډیر یو داسې یو خوا مالو چې څوک دی خوا داسې یو خوا بل خوا د خلک به ټول دقس وتكون الجبال كعين المنفوش وي بدا غرونا پشان دا هغه وړې چې کوم دی زنبلې شو باندې چې کله دا جولا دا ډانډت باندې دا وای کنه دا سي بره والوځي دقه سي به دا غوړ شي دا کینه د ختمېدون مخکې راغلی کنه دا به وګړي په شان دا غشګي د غرونو بيدون کې فاما من سقل اغسو چې درنه شي وای موازینو تل د حسناتو فهو دا به په عيشه راضيه هغه زندګي وای کې چې راضي بوي خوشاله بوي هغه سوچ سپک شي وای ټول د حسنات وای په امه نو مسکنه زید دو هاویه مقام بوي دا هاویه دا یو کندره په جهنم کې چې نور کندره دنه چې کوم دی ورځ کې اویه پیری پناه غواړي وما ادراک ما هي څه خبر کړي چې دا هاویه څه شي دی نار حامیه دا اور ډیر ګرم اعاذنا الله من ذلک